څومره شخصي سرمایه لري؟ زما دارایي صف د 315 میلیونه ډالره تا ته چې خدای نه ده درکړې ولې ما باندې اعتراض کوي؟ او ډاکټر صاحب غني 12 ساعتو کې خپل مېلمه مونږ په لوی کندهار کې غواړو کني بیا ګیله دي د خپل لدانه اوس هم ژوندی د ډاکټر صاحب غني نه د خوراک ضروري درلودله هغه حتی د دې د بورې او د وریجو هغه قطۍ مونږ خو خله بوجیو کې ساتو دوی په قطیو کې ساتي هغه ټول خالي هغه ورته جزایر قدیر ډکول نو ما به د دې نه څه توقع وه Digamos, miren, the State Department americano. The State. Antes de la casa matado ولا ساكت ببيت ده ستة. بس. أنا جرب أني أبيتو. هذا الماشين مرة نمان كبرهم وطلاشي مرة أبيتو برج في دفيع أول در تاريخ أمريكا كي يكاس بدون طلاشي داخل مش هو أفغان. ظاهر قدیم بیش از 5000 کیلومتر دورتر از خانه‌اش و در دادگاهی در نایروبی. این دادگاه و یکی از معدود پرونده‌های رسیدگی می‌کند که متهم ګورو هغه چا ډېر ښه ویلي دي چې هر غرور کوونکي ته زوال وي د دې بهترین مثال تاسو کتلی شئ چې ظاهر قدیر دی چې اوس مخ په کینیا کې محکمه دی په جیل کې بندي دی دی چې کوم د جمهوریت په وخت کې د کوم ژوند و هغه ډېر د غرور او تکبر نه ډک ژوند و او د هغې وخت حکومت اشرف غني بابا پسې بد رد به ویل او ډېر په تکبرانه ډول کې به د خبرې کولې او خپل بیانات به لکه بدماش چې و هم ځان ته به یې زورواکی ویلو ځکه ما ته چې یادېږي او زه هلته ومه نو د دو کور مخې ته به تېرېدی هم نه شوې او غټ غټ دیوالونه یې مخې ته والي نو دا دی چې هیڅکله غرور کول پکار نه دی انسان ته باید د انسان په نظر وکتل شي او بیا چې ځان ته افغان هم وي او بیا دومره غټې غټې خبرې دا انسان سره ښه نه ښایي چې فرعون وګوره څومره د خدایي دعوی کړې وه الله پاک ورته یو موسی راولېږه او موسی علیه السلام باندې د هغه غونډ فرعونیت ختم کړه نو هېڅکله دا سوچ ونه کړي چې په دې دنیا به زه کبر او غرور او تکبر وکړم او زما به انجام ستا به انجام همداسې وي لکه دا اوس چې دی څنګه د فرعون وشو داسې د هر غرور کوونکي هر تکبر کوونکي به انجام الله پاک په دې دنیا هغه ته ښایي چې د ده انجام به څنګه کېږي اوس تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې ډېر افغانان راپاڅېږي دې باندې زړه م خوږوي چې داسې په کار نه و باید چې خپل وطن کې محکمه شي وروره چې چا دپاره دې کار کړی اوس به در سره هماغه خپل الله پاک به درته هغه راړی و هماغه خلک به تا پسې محکمې م کوي او تا به اوس بندي کوي نو هېڅکله دا په ذهن کې رانه والي چې زه یو غټ انسان یم او ما سره پیسې دي او تکبر او غرور نه انسان ته د انسان په نظر وګورئ او چا سره ظلم زیاتی مه کوئ الله پاک به د دې پوښتنه د ورځ نه ورځ کوي او چې د الله پوښتنه ټولو کې سخته پوښتنه ده نو دا باید چې په ذهن کې وساتئ چې هېڅکله چا سره ظلم زیاتی تکبر غرور په ځان غټوالی هېڅکله رانه ولو ساده غوندې ژوند تېر کړو پیسې مهمې نه دي که پیسې در سره وي او که نه وي باید چې انسان ته د